دا غزل لجی چې ارشاد د یقین او د ګمان په منځ کې پروت یم د یقین او د ګمان په منځ کې پروت یم زه د ځمکې او اسمان په منځ کې پروت یم. واه بیا وایه. مننه. د یقین او د ګمان په منځ کې پروت یم زه د ځمکې او اسمان په منځ کې پروت یم. ډېر ښکلی. د حالاتو ګزارونه په ما کېږي د حالاتو ګزارونه په ما کېږي د وختونو د سندان په منځ کې پروت یم. ډېر ښکلی. مننه. او ته مې وګټلې ځان مې پکې بایلو ته مې وګټلې ځان مې پکې بایلو زه د ګټې او تاوان په منځ کې پروت یم. واه بیا ته مې وګټلې ځان مې پکې بایلو زه د ګټې او تاوان په منځ کې پروت یم. او دا دې څومره لوی عذاب کې مبتلا کړم دا دې څومره لوی عذاب کې مبتلا کړم نا امیده د ارمان په منځ کې پروت یم. او مننه. هر طرف نه دیوالونه ستا د غم دي هر طرف نه دیوالونه ستا د غم دي زه د داسې یو زندان په منځ کې پروت یم. او بیروخی دې څه کانې راباندې وکړي بیروخی دې څه کانې راباندې وکړي یک تنها د بیابان په منځ کې پروت یم. واه ډېر ښکلی. مننه. او د شعر بیا وایه. مننه. بیروخی دې څه کانې راباندې وکړي یک تنها د بیابان په منځ کې پروت یم. او د دوران نه د جانان نه څه د ځان نه د دوران نه د جانان نه څه د ځان نه هر طرف نه د خفګان په منځ کې پروت یم. واه بیا وایه. مننه. د دوران نه د جانان نه څه د ځان نه هر طرف نه د خفګان په منځ کې پروت یم. ډېر ښکلی. او عیسی خانه هیروم یې نه هیریږي عیسی خانه هیروم یې نه هیریږي د یو داسې امتحان په منځ کې پروت یم. ای ښکلیا شکا نظارول لویه ګناه ده د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. زهیر نجیم ستا مینه کې زهیر دی ښه پوهیږي زهیر نجیم ستا مینه کې زهیر دی ښه پوهیږي زهیر نه کړې زهیر زهیرول لویه ګناه ده. سلامونه نیکې هیلې او ډېر احترامات مې ومنئ دوستانو. ستاسو ورور ستاسو ملګری سمره فریده یم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وی او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي څیرې او په ادبي څیرې کې را سره ډېر محترم زلمی شاعر تکړه شاعر عیسی خان جدون صاحب ناستی کوي. د سره به یو څو خبرې هم کوو او دنه به یو څو شعرونه هم اورو. نو ملګرو راځئ چې په خپل پروګرام ادبي څیرې کې عیسی خان جدون رور ته ستړي مشي په خیرالي ووایو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو د دومره مینې موږ له د وخت راکولو یو جهان مننه. الله مو قدر وکړه هر کله راشي. ډېره مننه جدون صاحب. خپله پېژنګلو وکړه را سره. زما نوم جی عیسی خان جدون دی. د صوابۍ سیمې د ګندون علاقې سره زما تعلق دی. هلته ګندب کلي او هلته کې زمونږ خپل ادبي هلې ځلې هم کېږي. ګدون پښتو ادبي جرګه زمونږ فی الحال فعال جرګه ده او زه پکې فی الحال مشر سکرتر په حیثیت خپل ذمهواره ترسره کوم. او موږ د دې جرګې نه تذکیره او چې کوم باني و هغه نه د هغه کتاب د خوبانو انتخاب دا موږ هغې نه کار کړی دی هغې جرګې نه. او اوس هم فی الحال روان یو کار روان دی. تعلیمي زده کړې هم تر کومه پورې کړي؟ تعلیمي زده کړې زه فی الحال چې کوم دی اسلامیه کالج پېښور کې BS اردو کې تعلیمي هلې ځلې ترسره کوم او تر دې وخته دا روان یم. نو تا کله محسوس کړله چې په عیسی خان کې دننه یو جدون هم پروت دی؟ جی زه په 2017 کې زما د سکول نه چې کوم دی استادان ما به اردو سره ماشوموال نه پښتو سره ډېر شوق ادب سره اردو او پښتو ادب سره ما د داسې استادان میلاو شوي د سکول د وخت نه چې ما به ډېر لکه شوق و ادب سره شعر به ما ورته ما ته په کاپۍ لیکه هغه شعر. بیا فسټ ایئر کې سیکنډ ایئر خو جګړه فسټ ایئر ما ختمېدو 2017 کې تقریبا. نو ما محسوس کړه چې
یو دننه بل یوسا خان هم دی او هغه بیا ورو رابطو تر دې دمه روان دي. جدون صاحب که دا راته ووایې چې ادبي استاز مو څوک دی چې تاسو ترېنه اصلاح اخلئ؟ تاسو ته خو ما ووایي چې زما ادبي استادان ما ماشاءالله ډېرو خلکو سره غټو خلکو سره ناسته کړله، خو چې چا زه په ادب پوه کړی یم او ډېر څه مې زده کړي دي هغه زموږ د علاقې زموږ سابق صدر قانون پښتو ادبي جرګې محمد اسحاق خاکسار صاحب و چې ادب باندې زه هغه ډېر پوه کړم او ډېر څه مې زده کړل. دا نن د هغې د محنت برکت دی. په چاربیت هم ما لیکل کړي دي، په غزل باندې ما ډېر لیکل کړي، په معارا نظمونه ما ډېر لیکلي، هایقوګانې ټپې لکه تقریبا ما هره کوشش کړی دی هر صنف کې کلاسیکي کې هم که نه تاسو ته ما وایي چاربیت دي، خو ما ډېر کار او ډېر خوښ مې زما یو شعر دی چې دا نه چې عیسی خانه د نور لیک کولی نه شم، دا نه چې عیسی خانه د نور لیک کولی نه شم، بس خوښ مې د غزل نو د غزل په لاره ځم. غزل مې خوښ دی، غزل کې ډېر کار. کوم شاعر شاعري ډېره خوښوئ؟ زه خو شاعران زما ټول خوښ دي او بیا خاص کر چې ښه شعر وي، یو ښه فکر لري، ښه پیغام لري، ښه سوچ لري، او که د هر شاعري که کلاسیکي که جدیدي که وړوکی که مشري، خو چې ښه شعر او زما جذباتو ترجمانې ما باندې ښه لږې خوښوم. ولس کې د شاعر څومره قدر دی؟ هغه تاسو ته هم ښکاري، ټولو ته ښکاري. هغه پښتو کې یو متل دی وي د سرو په قدر باندې زرګر پوهېږي، نو عام خلک او چې ادب سره تعلق نه وي نو هغه د ادب په قدر الا ماشاءالله ځینې خلک پوهېږي، خو ډېر هغه خلک پوهېږي چې چا سره د دې قدر پته وي، د دې اهمیت پته وي او د دې پوهه معلوماتو ته یې پوهېږي په ادب، نو هغه به ضرور قدر کوي د شاعر د ادب. څومره لیک وي تر دغه دمه پورې تاسو کړی وي د شعر شاعري؟ لیک خو ما تقریبا زیات په کړي او غزل خو ما ډېر لیکلی دی او معرا نظم، او په نثر هم کار کوئ؟ نثر هم لږ لږ خوښ مې، نثر کې تحقیق دی، نفسیات مې ډېر خوښ دي، لږ لږ کار پکې کوم. عیسی خان جدون صاحب مینوال هم د غزل په انتظار دي، سلګۍ دي، نو څه به ورته ډالۍ کوي؟ جی ضرور یو غزل به ورته ډالۍ کړم. ارشاد. چې بېقراري راته ګویا نه شوله، بېقراري راته ګویا نه شوله، ستا جدایي راته ګویا نه شوله. واه ډېر ښه. بېقراري راته ګویا نه شوله، ستا جدایي راته ګویا نه شوله، او هجوم د شوره تنهایۍ ته لاړم. هجوم د شوره تنهایۍ ته لاړم، نو تنهایي راته ګویا نه شوله. ډېر ښه. او مننه. زه ډېره ښکلې یم بدرنګه دې کړم، زه ډېره ښکلې یم بدرنګه دې کړم، دا زندګي راته ګویا نه شوله. واه بیا وایه. مننه. زه ډېره ښکلې یم بدرنګه دې کړم، دا زندګي راته ګویا نه شوله، او یا مسلمانه د پیغور دې کړمه، یا مسلمانه د پیغور دې کړمه، مسلماني راته ګویا نه شوله. ډېر ښکلی. مننه. یا مسلمانه د پیغور دې کړمه، مسلماني راته ګویا نه شوله. او مړ شه خو ما د لاسو مه ورکوه، مړ شه خو ما د لاسو مه ورکوه، خپله خودي راته ګویا نه شوله. ډېر ښکلی. بیا وایه. مړ شه خو ما د لاسو مه ورکوه، خپله خودي راته ګویا نه شوله. ډېر ښکلی. او ستا په یارۍ کې دومره غرق تللی یم، ستا په یارۍ کې دومره غرق تللی یم، د ځان کمی راته ګویا نه شوله. واه ډېر ښه. او حالاتو دومره حساس کړی ومه، حالاتو دومره حساس کړی ومه، خپله غلطي راته ګویا نه شوله. واه بیا وایه. مننه. حالاتو دومره حساس کړی ومه، خپله غلطي راته ګویا نه شوله. او مکتره چې دا عیسی خان د زړه حالونه وایي، دا عیسی خان د زړه حالونه وایي، که شاعري راته ګویا نه شوله. واه ډېر ښکلی عیسی خان بهی. مننه. یو غزل به درنه بل هم اورو. جی و ضرور. عیسی خان جدون صاحب آخري به څه پیغام ورکول غواړي؟ پیغام خو زما ټول مسلمانانو ته، پښتنو ته دا پیغام دی چې تنګ نظري ختمه شي،
تنګ نظري چې ختم شي نو زمونږ به ټولې تقریبا مسلې حل شي. نو زما دغه وړوکی پیغام دی چې تنګ نظري دا دې ختم شي. او بل یو شعر دی، یو شاعر چې مړه دا به ښه وي، دا به غوره وي، ژوند چې مینه مینه وي سندره وي. ډېره مننه. دوستانو دا د نن پروګرام ادبي څیرې چې د ډېر محترم ځوان تکړه شاعر د صوابۍ د سیمې د عیسی خان جدون رور په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. انشاءالله که جن وفا وکړه د یوې بلې ادبي سیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ماله او ډېر محترم عیسی خان جدون له په دې دعا سره راکړئ رخصت، چرته هم چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.